سلامونه ملګرو. که وپوهېږم چې غږ مې درځي نو بیا به د خدای بخلي اجمل خټک بابا په ژوند باندې، دغه په شخصیت باندې، دغه په کردار باندې، د قام دپاره دغه په مبارزه، دغه په خبریالۍ، دغه په شاعرۍ به سره یو څو خبرې وکړو. تاسو مې ضرور په یو کمنټ کې خبر کړئ چې زما غږ دا وخت اورېدی شئ که نه. زه چې څنګه وپوهېږم چې زما غږ درځي نو د ښاغلي اجمل خټک بابا د مبارز، دغه په مبارزه، دغه په مبارزانه ژوند، دغه په شاعرۍ، د دیر په نواب دغه لیکلی شوی نظم، په مختلف دغه کتابونه د شاعرۍ، دغه د وطن نه بهر پاتې کېدل، عملی مبارزه کېدل، په دغه ټولو به سره وغږېږو. اجمل خټک بابا یو همګیر شخصیت و، نه صرف سیاستدان و بلکې قامي مبارز و، د پښتنو د حقونو غوښتونکی و، د قامي او صوبایي اسمبلۍ ممبر پاتې شوی و. د شخصیت یې دا لوی پهچان دی چې په کی پوزیشنو پاتې شوی، په ښه عهدو باندې پاتې شوی، په وزارتونو باندې پاتې شوی، د لر او بر سیاست یې کړی و، د دنیا د ډیرو ملکونو سره ښه تعلقاتو کې غوښتې، او په خپله لمنه خدای مکه داغ لګولی نو ښاغلی به د بنګلو، د پام هاوس او د لوی لوی کورونو، د لوی بینک بیلنس مالک به و. خو د هغه په اساسه کې دغه څیزونه نه بلکې د خټو ګټو کور پاتې شوی دی، او د خټو ګټو کور نه بلکې مینه پاتې شوې ده د پښتنو. د هغه په ورثه کې، د هغه په پاتې بینک بیلنس کې موږ او تاسو د غیرت چغه وینو، شاعري وینو، دا نظم اورو چې د لویو قدرتونو ربه یو تمنا دا اورېدی شي که نه، ستا د سکڼي سکڼي ماښام لوګې د چا د زړه لوګې لیدی شي که نه. اجمل بابا، ښاغلی اجمل خټک د خوشحال خان خټک په ګدۍ باندې واقعي ویلی شو چې د هغه په ګدۍ د ناستې په حقدارانو کې که یو څو کسانو په خټکو کې، نو په هغې کې اجمل بابا هم و. اجمل بابا د وطن نه بهر پاتې شو. اجمل بابا یو خبریال د پښتنو د صحافت یې کړی و، د پښتنو د ترقی پسند سیاست، د قامپاله سیاست دپاره اجمل خټک د شهباز اخبار ایډیټر پاتې شو. اجمل خټک بابا نن 14 تلین دی، یعنی 14 کاله وشو چې ښاغلي د دنیا نه سترګې پټې کړي دي، خو د هغه ورثه، د هغه ترکه، دغه چې کوم میراث پرېښی دی، هغه د شعرونو، هغه د مبارزې په شکل کې موږ او تاسو ته مخامخ پروت دی. د ده د شاعرۍ کتاب د غیرت چغه دومره لوی سنسیشن و، دومره زیات مقبول و، دومره زیات پاپولر و چې د وخت حاکمانو ورباندې بندیز لګولی و. او تاسو پوهیږئ چې په کم کتاب باندې، په کم موضوع باندې د وخت حاکمان بندیز لګوي، نو دغه څومره مهمه او څومره زوروري او څومره په دې کې جوړوالی او څومره دا اپیلینګ وي او څومره دا د وخت ارباب اختیار دپاره څومره چیلنجینګ وي، یعنی څومره هغوی چیلنج کوي، نو ځکه هغوی مجبوره شي چې په کتاب باندې بندیز ولګوي. تاسو به اورېدلي چې هغه کتلي لوستلي چې هغه کتاب ولوله، کم کتاب چې بندیز لګولی شوی، هغه خلکو سره میلاو شه، په کومو خلکو چې ټاپې لګولی شوي، هغه ځای ته لاړ شه، کم ځای ته په تلو چې بندیزونه وي، نو ډېر څه به زده کړي. د اجمل خټک بابا په غیرت چغه باندې فکر کوم د ایوب خان صاحب په زمانه کې، د ایوب خان د مارشلایي دور کې ورباندې بندیز لګېدلی و. دی په 1925 کې، یعنی په 1915 کې پیدا شوی او په کال 2010 کې د بیا خپل روح سپارلی و حق ته. نو د ده مبارزه په دغه 10 سل یا 15 سل کاله اوږده مبارزه کړې ده. په دغه مبارزه کې د انقلابي شاعرۍ کې په میدان کې، نو د سیاست په میدان کې د عوامي نیشنل پارټۍ مرکزي صدر پاتې شو. د دې ترڅنګ د نیپ یو اهم عهدهدار و. په کابل کې 7 کاله جلا وطني تېره کړې وه د قامي تحریک یا د قامي مبارزې په خاطر باندې. د داود په زمانه کې افغانستان ته تللی و، بیا د نور محمد ترکی یا د سویت دغه انقلاب چې راغی، د نور محمد ترکی په مشرۍ کې
کې د کمیونست پارټۍ یا د کمیونست ګوند یا د خلق ګوند چې کله انقلاب راغی د خلقیانو پرچمیانو، نو دی بیا هغې په وخت کې عمل ته پاتې و او بیا دی د بېنظیر بټو په اولني دور کې پاکستان ته واپس راغی او بیا د عوامي نیشنل ګوند د پلیټ فارم نه د ولی خان بابا سره سم مبارزه بیا شروع کړه. دغه قامپاله سیاست یې کوو، قامي اسمبلۍ ته هم رسېدلی و، صوبایي اسمبلۍ ته هم رسېدلی و، په عهدو هم پاتې شوی. خو کمال دا و چې نن ډېر ښایسته شاعران راغلي، نو کمال د ده دا و چې د ده خپله لمن د هر قسم مالي بددیانتۍ نه، کرپشن نه، د ډالو نه، د پیداګیر نه، د مال حال نه، د بډو رشوتونو نه پاک ساتلی و. بچو ته، خپلو خلکو ته، خپل کور ته صرف او صرف د علم او اپرایټنس چې کوم دی، یعنی دی یو اپرایټ انسان و، یو سټیټ پاورډ انسان و، یو منظم انسان و، یو مبارز انسان و. دغه ټوله ورثې او ترکې خلکو ته پرېښې ده. د ده ډېر مشهور شعرونه چې کوم دي هغه خو ډېر زیات دي، خو یو دا چې اوس که نر وي نو غږونه دې خپل پرې کي، اوس که نر وي نو غږونه دې خپل پرې کي، او چې زما نغمه سړه نه شوله سره شوه. دا شعر اکثر تاسو هغه اورئ په دغه څه ورته په مشاعرو کې هم او دغسې په سیاسي انقلابي پروګرامونو کې هم، او د دې اکثر و بیشتر ډېر بر وخت استعمال کیږي څوک چې کله واقعي د حق دپاره مبارزه کوي. او سنیټر هم پاتې شوی، توبګار صاحب ولیکل، افتخار توبګار صاحب. ما هم دغه وویل چې اوورال دی مختلفو خلکو سره ډېر نږدې، حاکمانو سره هم نږدې پاتې او د حاکمانو مخالفتونه هم کول او د چا به حمایتونه کول. نو ظاهره ده چې په هغې کې بیا حاکمان هم راتلل، نو د هغې سره ناسته ولاړه د زورورو خلکو سره وه، د صاحب ثروت خلکو سره هم راتله، خو د غریب دپاره د ده غږ هغه په سیاست کې هم و، هغه په شاعرۍ کې هم و، هغه که د صحافت کوو د شهباز اخبار د ایډیټر په طور باندې خبریالي کوله. نو د ژوند په هر میدان کې د ده بنیادي محور او مرکز چې و، نو دا غریب او لوېدلی په دې معنی چې په دې طبقاتي نظام کې، په دې سامراجي معاشره کې، په دې سرمایه‌دارانه معاشره کې چې کوم خلک لاندې پاتې شوي، پسې ہوئے طبقات چې ورته موږ په د کمیونیزم په اصطلاح کې وایو، نو د ټول عمر غږ د هغې خلکو دپاره اوچته و. بالخصوص دا هغه نظم چې دی دیر ته راغلی و، دلته د دیر د نواب باچایي وه، نو هغه یو مشهور نظم دی چې میخې منم چې د نواب صاحب دی، دې کې خبرې کول توان د چا دی، او خو ولې یې د غریبانو ربه دغه ګجر غریب انسان د چا دی. نو دا هغه ګجر چې د نواب صاحب میخې ساتلي او میخې ډېرې سربې وي، میخې ډېرې سربې وي، چې کوم ګجر ساتلي نو د هغه په تن باندې کپړې هغسې مناسب نه وي څنګه چې د یو انسان په تن باندې پکاري د موسم حساب سره. د هغه په خپو هغه پیزار نه و چې کوم پکاري، خو د نواب صاحب میخې د دیر د نواب میخې بیا ډېرې سربې وي. دا یوازې دا نه بلکې دغه د لویو لویو قدرتونو ربادا او نورم انقلابي نظمونه، خو زما بچی دی خاورې ستا د خان کاکا په کور کې زرم بار وي، خو زما بچی دی خاورې سټي خوار وي. دا قسمه هغه انقلابي نظمونه بیا خلک مختلف اداګانو سره او د ځینې نورم ما اوس د مضغونه وزي، خو بهرحال غټان نیکان پیدا دي، دیو خو لزایه جنتیان پیدا دي. زه هغه خوارو له جنتو ګټو، څوک چې د ځایه، څوک چې د مور زوزخیان پیدا دي. نو دا هغه غریب پروري او د لاندې طبقاتو د نظرانداز شوي یا پرولتاریا خلکو یا د پسمانده خلکو، د غریبو خلکو، د مزدور طبقې اوازونه دي په دې ټولو شعرونو کې چې دا نمونې په طور ما تاسو ته وویل. نو دغه د کرکټر ښکاره کوي، او دا ځکه نن موږ او تاسو ناست یو دغه لسچل ملګري چې اوري یا وروسته ګوري، نو جلاوطنۍ وجوهات خیر بیا سیاسي موضوع ته نه ځمه، ځکه دلته کنټروورشل موضوعات بیا لږ خلک په ډېر منفي انداز کې اخلي او ریاکټ کوي په ډېر خراب. اکثر و بیشتر بیګا بستا خیالي پښتون آزاد صاحب چې خلک په علمي انداز کې نه ریاکټ کوي، بلکې خلک همیشه یو خبره رانیسي، هغه ټول نور ښه دي هېروي، هغه یو خبره چې ستا مختلف نظر یا هغه مختلف نظر ته دی بیا د دشمنۍ او بالکل نیګیټ کوي دي، یعنی نفي دي کوي. نو دغه اړخ ته نه ځمه، خو وینا مې دا ده چې دا مونږ او تاسو نن 14 کاله بعد 14 کالو کې خو بلا ډېر خلک مړه دی، په 1400 کاله کې، په 14,000 کاله کې بلا ډېر خلک مړه دی.
خو مونږه د خاص خاص خلک وي چې هغې په ژوند کې داسې نقشونه پریښي د خپل کردار په وجه باندې، نو هغه مونږ یادو. نو دا خلکو واقعي بیا څه کړي، ځینې خلک ډېر په بدو باندې یادېږي، ځینې خلک په دې ارزي چې په ګنټو ور باندې خبرې وشي، یو بل ته ور یاد شي او نور انسپریشن تی بنده واخلي یا زده کړه تی وکړي یا ټریبیوټ ورته وړاندې کړی شي. د ټریبیوټ د وړاندې کولو پیدا سوي دا هغه کس مړ وي، هغه ته خیر رسی نه رسی، خو کم از کم مونږ ته دا خیر رسی چې مونږ ته رایاد شي چې مونږ که ډېره لږه څه لږه ډېره ازادي لرو، څه لږ ډېر د بیان ازادي لرو، که څه لږ ډېر خوږه خبره زمونږ نه کېږي، څخه خبره مونږ ته رازده ده، نو د دې شاته د خلکو د سوونو د زرونو کالو مسلسل مهنت دی او دا د یو کس مهنت نه، خو بعضې خلکو پکې بیا ډېر مهم کردار ادا کړی، لکه د اجمل خټک غوندې د اظهار رای د ازادۍ دپاره ښاغلي اجمل خټک چې کوم دی نو هغه ظاهره د یو صحافي دی، یو شاعر دی، یو لیکوال په طور باندې ډېر زیات کی رول پلی کړی دی. د خدایي خدمتګار نه د شروع کړي وه او د باچا خان بابا یو ځوان سپایي و، دی په 1955 کې یعنی د نن نه تقریبا سل کاله وړاندې دی پیدا شو. نو ظاهره ده چې 1940 خواوشا 38 اته دیرشم څلوېښتم یو کم څلوېښتم کې به د مبارزه شروع کړي د حق د باچا خان د خدایي خدمتګارۍ. او خدایي خدمتګاري تاسو ته پته وه چې د علم د رڼا د شعور د آګاهۍ یو تحریک و، د خلکو د فکرونو پاکول، د خلکو فکرونه قامي کول، د خلکو بدعتونه ختمول، خلک مین سټریم ته راوستل، کسبګرو ته پیشورو ته قدر ورکول، د خپل سیمې پروډکټس هغه پروموټ کول. نو خدایي خدمتګاري یو ډېر لوی انسانیت دوستۍ یو نان وایلنٹ تحریک و او دی د هغې غړی پاتې شوی او ډېر په کم عمر کې، او بیا نه صرف په هغې کې بلکې د قامپالۍ سیاست مختلفې درجې یعنی د پارټۍ به بدل کړي، خو د ده لایلټیز یا د ده وفاداریانې د قام سره نه دي بدل شوي. د پارټۍ نوم به نیب په ځای ان پي و، د ان پي په ځای کېدی شي یو بل ګروپ ته تللی، کېدی شي بیا وخت سره د کناره کش شوی، خو د ده بیسک چې کوم تیم و د سیاست یا بیسک چې کوم موټیبس و یا کوم مقاصد و، نو کله هم هغه ډیسلایل د هغې څه نه دی پاتې شوی، د هغې څه وفادار همیشه پاتې شوی دی د خپلو مقصدونو سره. او مقصد د ده د پښتون قام ترقي، پرمختګ، ازادي، خوشحالي، تعلیم، رڼا، آګاهي، سیاسي شعور، سماجي شعور، د غریب او د امیر او د جاګیردارانه سماج کې دننه د غریب پښتون دپاره د طبقاتي بنیادونو باندې غږ پورته کول. نو دا د مقصدونه و، دا مقصدونه بای آل مینز چې کوم دی نو بیا دا پښتون آزاد سی واقعي ستاسو خبرې له واپس راځم ان شاء الله خبره په دغه باندې کوم بیګا ډېر خپه کړی وم ځکه. نو دا چې اجمل خټک د خپلو مقصدونو نه جماعتونه بدلېدی شي، سویچ آن سویچ آف کېدی شي، دا انسان دی، کله خطا هم شي، کله سم هم وي خپل فکر کې، کله دغه وخت مطابق فیصله سم وي خو وروسته غلطه ثابته شي، وروسته په هغې باندې تنقید هم کېدی شي. خو چونکې بنیادي مین چې کوم کاز دی، مین چې کوم مقصد دی، نو هغه ډېر زیات مهم دی چې هغه سره ښاغلی لویل پاتې کېده. تاسو ته ما د ژوند څه هایلایټس وړاندې کړه، کوشش کوم چې د یو مضمون په مرسته باندې ځینې نورې خبرې ورباندې هم وکړم. خو ستاسو ټولو لس چل ملګرو نه مې دا درخواست دی چې دا موضوعات لږ سنجیدهی خوشکي، خو دا ضروري چې یو بل ته ور یاد کړو. نو دا خامخا مختلفو ګروپونه که تاسو لرئ یا پیجونه لرئ یا خپلوال باندې خامخا شریک کړئ، ځکه دا یو داسې کاز دی چې دا انټرټینمنټ نه دی، انټرټینمنټ کنټینټس نه دي، داسې مواد نه دي چې هغه انټرټینمنټ وي، خلک پکې انګیج شي. د دې اوریدونکي او د دې کتونکي او په دې باندې خبرې کوونکي ډېر محدود خلک وي، محدود خلک دا خبرې خوښوي، قامي خبرې، انساني خبرې، د انسانانو د پرمختګ، د انساني سوچ د بدلون، د طبقاتي جدوجهد، دا هغه موضوعات دي چې دا عام خلک دلچسپي ورپکې نه اخلي، باید چې والي پکې. نو زما درخواست دا دی چې کوم ملګري دا وخت طلایو دي باید په ګروپونو کې او د دې ترڅنګ مختلف پیجونو باندې خامخا شیر کوي چې موږ خپل ټریبیوټ یا ستاینه یا پیرزونه ښاغلي بابا ته وکړو. بابا د خټک بابا په ګدۍ ناست باندې په تېر 3.5 کاله کې به د خټک بابا په یعنی د خوشحال بابا په فکر به ډېر خلک تلي او کوشش به یې کړی او د زړه نه به یې کړی او صادقانه به یې کړی او واقعي ستایل یې پکار دي. خو چا که حق ادا کړی دی تر کافي اندازه نو هغه اجمل بابا و. اوس د اجمل بابا د ژوند سره، طرز سیاست سره، د وخت فیصلو سره د خلکو بلا شل اختلافونه حق دی، دا عوامي شخصیات دي، کم مقدسات نه دي چې په دې باندې تنقید نشي کېدی په یو سیاسي
سیلانی قاضي او پرولتاریا. نو سیلانی قاضي صاحب دا بنیادی خبرې لرازمه چې دا مقدسات نه دي بلکې دا یعنی سیاسي شخصیات دي، انسانان دي، د دې فیصلې هم غلطي ثابتې شوي، د دې پارټیانې وخت په وخت د دې فکرونه حرکتونه تحریکونه هم وخت په وخت دغه ډرابیکس په نیگیټیو امپیکټس به راغلي، د پازیټیو په ځای دی بغوښته چې پازیټیو امپیکټ صحیح ښه اثر دی، خو هغې به منفي اثر کړی. نو دغه باندې څوک تلل نه دي پکار چې خدای مکه د هغه یو فیصله غلطه ثابته شوې یا پر ټایم بینګ هغه زما په نظر کې سمه نه ده، هغه ته سمه ښکاري. څوک هم چې یو فیصله کوي نو هغه په خپل نظر کې پوره کیلکولیشنز کړي. نو ځکه ما دا خبره دوه درې پیر ریپیټ کړه، تاسو به زما په خبره پوهېږئ چې اجمل خټک اختلافات راغلي وو سیاسي جماعتونو کې، سیاسي شخصیاتو سره، این ممکن ده چې هغه بیا غلط ثابت شوي یا دی سم ثابت شوي یا دی غلط ثابت شوي، خو د به خپل ګریوان کې خپل سمي سره همیشه د قام مثبت سوچ ځکه کړی چې د کم منیټري گینز د مالي فایدې سیاسي فایدې ګنې د جنرال مشرف په زمانه کې امکان و چې دته افر کړی و صدر پاکستان جوړېدل یا وزیر اعظم جوړېدل. داسې یو خبرې کېدې چې طاهر القادري، عمران خان او دغسې اجمل خټک باره کې نو دته اپرچونټیز وو. که د اپرچونیسټ وی دی مقپرست وی نو د به ځان ته چانسز اویل کړي وی، هغه موقعونه به فایده اخیستې وی، کیپټلایز کړي به وی هغه موقع چې د پکې ځان ته مال حال عهدې نعتې پیدا کولی شوې، نوم یې پیدا کولی شو. خو د قامپال سیاست کوو، د قام سیاست یې کوو، د خاورې سیاست یې کوو، د غریب سیاست یې کوو. نو دغه وجه ده چې دی خرڅ نشو په چا باندې، دی په پیسو ټکو، دی په صدارت، دی په وزارت عظما، دی په سنیټرۍ باندې خاص نشو. نن وجه دا ده چې په تاریخ کې ډېر سنیټران پیدا شوي دي پر لانګ رن، یعنی څوک څوک شل کاله، څوک 13 کاله، څوک 40 کاله، 15 شپږ ټرمز، شپږ کاله ایز ا سنیټر خلکو تیر کړي دي. خو هغه څوک نه یادوي چې یادول څه چې ډېرو موږ ته نوم هم نه دی معلوم. تاسو د نن 10 کاله 13 کاله مخکې کم سنیټران دي چې هغه تاسو پیژنئ او هغه واقعي په 10 کروڑه پښتنو کې یاد دي. داسې به ډېر کم سنیټران یي، خو او خلک به د وزارت عظما عهدو ته هم رسېدلي. ان زموږ په ژوند کې شوکت عزیز، چاته د شوکت عزیز د ژوند یعنی زوکړې ورځ معلومه ده، چاته د شوکت عزیز د تېښتې یا د تګ یا د وزارت عظما یا څه مین ایونټس یاد دي، یا څوک یې نمانځي، هېڅوک یې نه نمانځي. حالانکې هغه وزیر اعظم په کرسۍ باندې ناست و، دغسې جمالي صاحب وزیر اعظم وفات شوی دی. ما ورته یعنی دغه عهدو په حساب سره یادوم چې عهدې او اخري عهدو ته بیا صدر، خو ریسنټلی صدران چې تاسو ګورئ څنګه. خو اجمل بابا چې موږ یادو نو دا یو کرکټر دی او دا یو داسې قامي کرکټر دی چې خلکو لا انسانیت له واقعي څه کړي. نو دغه ټولې بیا دا د شخصیت هغه مجموعي تاثر دی او څه کړي دي، ځکه موږ یادو چې په دوو کې یاد دی. د خبریال او کالمیسټ هم و، دا موږ ته یاد دی چې د کالم نګار هم و، د لیکونه هم کول، یعنی نثري لیکې کوو او د دې ترڅنګ شاعري، خو د افاقي شاعري وه، یعنی لانګ ټرم ده. اوس هم خلک ډېر په غور باندې اوري او یقین وکړئ 2006 وم کې چې کله ګلزار عالم یا اتم کې که زما غلط نه یم دغه چې ویلی چې د لویو قدرتونو ربه یو تمنا دا اورېدی شي که نه، نو زما په خیال زما سره به داسې لیپټاپ یا داسې موبایل داسې ګیجټ نه پاتې چې په هغه کې به هر وخت دا موجود نه یا کله چې زه موسیقي اورم او انقلابي موسیقي بنده اوري. نو حبیب جالب او اجمل خټک صاحب او زحمت شاه سایل بیا اردو پښتو کې بیا سړی سویچ آن سویچ آف کېږي. نو دغه د یو څو کسان دي چې موږ یې پیژنو په انقلابیت باندې او د خپل جوړې شاعرۍ دپاره یو سطحي انقلابیت وي، مطلب شعارونه یې ناري وي. نو سیلانی قاضي وایي زما اجمل صاحب سره ملاقات شوی د هغې په حجره کې. نو دا سعادت تاسو ته حاصل او خوږ انسان، خو تاسو اندازه لګوئ چې څومره یو ښه زبردست انسان و او څومره غریب پرور انسان و، څومره د غریب سره ودرېدونکی کس و. دا دغه په شاعرۍ کې، دغه په کالمونو کې، دغه په سیاست کې که دغه کولی نو د سردار داود په زمانه کې د څومره مال حال په افغانستان کې پیدا کولی نه شو چې ورک خلک زما غوندې ډېر پاتې ورک خلک تللی دی الته یا دلته ځان آباد کړی دی او لوی لوی عهدې نعتې بنګلې ګاډي موټرې پلاټونه روزګارونه پلازې جوړې کړي دي، یعنی چې هغه صلاحیت هم نه لري. داسې خلک زما غوندې هغه تلي ځان یې آباد کړی دی، دلته په سیاست په نوم باندې ځانونه آباد کړي دي، یرپتیان کرپتیان دي. نو که اجمل بابا غوښتی نو دلته هم کولی شو. بېنظیر بټو د هغه کور ته راتله، شهید هغه کېناسته، نواز شریف هغه خواله راته، زمونږ په یادو چې کومې خبرې کېږي مشرف هغه سره ناسته ولاړه کوله، غیره
چا غوښته ملاقات ته نو اقتدار ته مقتدر القی ته رسایي او د غین خپل مفادات غستل اجمل بابا ته نه دا ستونزه وه او نه دا هغه ته ستونزه پاتې شوې ده، نه په پاکستان کې نه په افغانستان کې، ان چې په رشیا کې هغه ته نه ده پاتې شوې. او د متعلق یو ځای کې ما کتلی چې دی د دلیپ کمار کا د راج کپور فکر کوم په نوخار کې طالب علم پاتې شوی، کلاس فیلو پاتې شوی، خو دغه مې اوس سم هغه ډیټیل ذهن کې نشته، ډېره پخوانۍ خبره د شپږ کاله وړاندې، پخوانۍ نه خو شپږ کاله وړاندې مې لوستې ده. د هغه کې لیکلي چې دغه اداکار راج کپور و فکر کوم چې دا ډېر ښایسته و، وړو بتنګه و وغیره، داسې هغه څنګه چې زموږ عام ژوند دغه معاملات دي سکولونو کې، نو دی یو ډېر عامیانه غوندې لیکل، یعنې عامیانه غوندې ځوابونه و د ژوند هغه عملي تصویر څنګه چې زموږ په اساسو په ټولنه کې ای. او دغه سیلانی صاحب قاضي وایي چې دا ډېر خوږ انسان و. نو کتاب شوي خو ډېر دی، دوه پکې د اردو او 15 د پښتو ژبې کتابونه د چاپ دي، 2 د اردو او 15 د پښتو، په دې کې نثر هم او یا شاعري هم شامل ده. په شاعرۍ کې په هر اوس په سافټ کې خو اویلیبل دی د اجمل بابا کتاب چې غیرت چغه تاسو ځان له ډاونلوډ کولی شئ، که وغواړئ نو ماته واتساپ هم کولی شئ، زه یې درکولی هم شم، ما سره به یې دی موبایل کې او تاسو ځان ته ډاونلوډ کولی هم شئ. او دا په هارډ کې چې کله دا د کال 2002 خبره ده چې شاعرۍ سره خاصې په 99 کې لږ ډېر مات ګډ لیک کوو، بیا مات ګډ لیک دپاره ضروري و چې موږ څه لږ ډېره مطالعه کړې وې. نو په 2002 کې ماته یاد شي چې ما ځان ته د اجمل بابا کتاب په 50 روپۍ باندې وړوکی کتاب دی د غیرت چغه، خو څوک چې شعر و شاعري کوي یا ادب سره یا لیټریچر سره یا دغسې ترقي پسند سیاست سره یا دغه د بورژواز او د پرولتاریا د طبقاتي جنګ سره چې لږ ډېر څوک هغه وابستګي او یا بنیادي ځان پوهه کول غواړي، نو خامخا د اجمل بابا دغه کتاب ورته خامخا څوک پریزنټ کوي یا څوک یې ورته سجیسټ کوي، تجویز کوي چې باید دا وګوره. نو دا ډېره مهمه ده چې باید دغه کتاب نه ګو ترو شو، که یې اخیستی شو په هارډ کې، یعنی پیپر په کاغذي حالت کې، نو خو ډېره دقه ده، که نه نو کولی شئ چې په سافټ کې ډاونلوډ کړئ او ویې ګورئ او ملګرو سره هم شریک کړئ. اوس راځم ستاسو دغه څو خبرو له چې سیلاني قاضي خو مات ودرې او دغسې پښتون آزاد صاحب بېګا، او دا خبره زه یو ځل بیا ریپیټ کوم چې ما خو غلطه خبره هم نه وکړې، خو لیټ سپوز یو سړی دی او هغه غلط هم خبره وکړه، نو د هغې مطلب کله هم دا نه دی چې بېګا څنګه ملګرو ریاکټ کوو، حالانکې ما همغه خبره کوله چې عمران ریاض دلی او دا قسم خلک، صابر شاکر او صابر شاپر دلی، دا یو مخصوص خلک دی، دی غواړي چې ملاین کې یو سړی دی، غواړي چې سړی نیګیټ کړي، دی غواړي چې خلک سخا کړي، په خلکو باندې دوړې ور وخري، خلکو په سترګو کې دوړې ور وشیندي. نو او زما مطلب هم ده، خو کیپشنینګ کې به لږ خطا شوی وم، پوسټ کې به لږ خطا شوی وم، په کار به هغسې نه و څنګه چې ما په کار وکړی شي هغسې ما نه و کړی، یا ما خپل سمي سره سم کړی ملګرو باندې و بد لګېدلی. نو دا لږ یو بل اورېدل هم پکاري، یا تپوس پوښتنه پکاري، یا ایټلیسټ په چا سره ډیټا نه وه یوټیوب باندې نه شو کتی، نو ما هسې لوډ کوو، خو بیا مې وروسته لوډ هم نه کړم، ما یې بس په ګولۍ وله. اوس ملګري وران ریاکټ کوي بغیر د دې نه چې پوره سیز وګوري، پوره خبرې واوري او ریاکشن یې خرابي. زاهد مینوال زاهد صاحب ډېره زیاته مننه، کورم ودان سلامون ته وعلیکم سلام. دغه 15-20 منټه کافي اندازه لوی وخت لپاره لایو ما او کوشش مې وکړو چې د اجمل خټک بابا د یو څو شعرونو ترڅنګ دغه په ژوند او دغه په طرز سیاست باندې یو څو خبرې وکړم. دا خبرې ضروري وي، نه صرف دغه روح ته دغه کارونه زیارونه را یادول. ګوره دا کارونه او زیارونه چې موږ د چا یادو نو دا نور خلک بیا تشویق کوي او حوصلې سیوا کېږي، یعنې چې څوک کار کوي نو که په ژوند باندې اول ښه خبره ده چې په ژوند باندې وستایلی شي. خو نن زه یو کس ستایم، بابا ستایم، نو ته پښتون آزاد یا زاهد صاحب یا قاضي عبدالاکبر افریدی دا وخت یې جرمني نه دی، نو دا ملګري ته دا احساس وشي چې اجمل بابا 14 کاله وړاندې وفات دی، د نن 90 کاله مخکې پیدا شوی، خو د دې باوجود هم نن خلک یادوي. نو دی هم بیا قامي کار ته یا انساني کار ته یا نوبل کاز ته یا ګوډ ډیډز ته د بیا زړه ښه شي، چې یعنې دا دغه خلک انسپریشنز وي زموږ دپاره. نو داسې موقعو باندې خلک یادول. او ما تاسو ته بیا هم دا وي چې موږ په ژوند کې چې داسې موقع راځي نو څوک خلک یادو، یو څو کسان یادو. ګنې په تاریخ کې د صدرانو، د ډیکټیټرانو، د وزیر اعظمانو کمی نشته چې زه تاسو ته ووایم چې په دې ملک کې بلخ شیرمزاري زما د یادو وزیر اعظم پاتې شوی دی. نو ډېر ملګري به بلخ شیرمزاري نه پیژني. غلام مصطفی جتوی وزیر اعظم پاتې شوی او زما د یادو. جنیجو
لږ ډېر یاد شي، داسې د خوب لیده مې یاد شي. دغسې معراج خالد، دغسې میا محمد څومره وزیر اعظم و، نو د وزیر اعظم او د صدر دا کرسۍ او دغسې بیا ببرک او بل او بل او بل که دغه د پولې هغه غاړې ته دې غاړې ته بنګلادیش کې هندوستان کې، نو بیا د خلکو نه یېري. خو هغه خلکو ته یاد دي د چا چې سترانګ فوټینګز وي، یعنی مضبوط قدمونه وي، او مضبوط قدمونه په مضبوط کار باندې راځي، کوم چې اجمل بابا واقعي کړی دی. اختر سوید خان او ویډیو بلنډه کما ډیره مننه، ماته پته ده چې ډیره اوږده شوه. هاشم صافي صاحب ډیره زیاته مننه. خوشحاله بشم چې په دغه اخیره کې د ویډیو ملګرو سره شریکه کوي او ملګرو ته ورسي. اختر سهیل صاحب ډیره زیاته مننه، شعرونه به بل وخویم. زهیب احمد صاحب ډیره زیاته مننه. سیلانی قایي صاحب واقعي مننه، اوږده شوه. او د نیټورک ستونزه لرم. پښتون آزاد صاحب ان شاء الله بیا به وروسته واورئ کور د بدن. زه هم یو وخت وزیر اعظم کې منی اوازي سواجي ډیره مننه. کور د بدن خدای دې وکړي چې ښه لوی اختیار ولري او د خلکو په ګټه باندې ستا وزارت عظما راشي. یعنی دا خو امکان لري چې خواري وکړي. قاسم علي شاه خو ته ځان نشم جوړولی چې هر څه سړی جوړېدی شي. قاسم علي شاه موټیویشن نه، خو بس خدای دې کړي چې کونسلر شي، ناظم شي، ایم پی ای شي، ممبر شي او څه داسې وزیر سینیټر شي. دام لوی خبره ده، بنده یو لوی سعادت دی. خو چې بیا کار وکړي نو خلک به دې یادوي ګڼي، ادروایز د تاریخ یو په تورو پاڼو کې به ورک کړي. مننه ستاسو د ټولو دغه ملګرو بالخصوص ډیره مننه چې په دومره خشک او سنجیده موضوع کې دلچسپي واخیسته، تر دې دمه راسره پاتې شو او دومره خشک او سنجیده موضوع چې کوم ده هغې نورو سره شریک کړه. عبید خان ډیره زیاته مننه. سلامونه زما هم قبول کا. بار بار مې د شریکولو وي او دا ماته احساس دی چې که ما په بله موضوع باندې که مې بدې ردې ویلې نو یا مې هسې د خندا خبرې یا انټرټینمنټ یا سندره مې ویلې نو کیدای شي بیا ملګرو دلچسپي پکې. او دا لږ زموږ بدنصیبي ده چې په سنجیده او خشکو موضوعاتو نه صرف دا چې اوري نه بلکې ځان او سر خلاصولو کوشش هم نه کوو، مطالعه پې هم نه کوو، مشاهده هم نه کوو. دا زموږ بدنصیبي ده. اصل کې سیاسي شعور چې کوم راځي د دې خبرو سره هغه بیا نه کېږي زمونږه. او سیاسي شعور او انټلیکچوال گروث چې دی نو هغه د دغسې انټلیکچوال موضوعاتو سره چې لکه اجمل بابا کوم ډسکس کړي دي، دغه کتابونه، دغه کالمونه، دغه ژوند، دغه کړه، دغه وړه، نو دا چې کله سړي ته مخې ته راځي نو بیا انټلیکچوال گروث کېږي. یعنې ادروایز ادروایز چې ګلاب وایي. ډېره مننه. زه بس د اجمل بابا یو شعر ډالۍ بیا به انشاءالله کورم ودان د ټول د وخت راکولو د شریکولو یو ځل بیا ډېره زیاته مننه را سره د پاتې کېدو.